خو د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته. د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته. د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته او خدای خبر بیا مې چې په زړه کومه مستي خوره ده. واه زبردست دا بیا اورم. د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته او خدای خبر بیا مې چې په زړه کومه مستي خوره ده. کدی د سمې که د غره ښکلي دي، کدی د سمې که د غره ښکلي دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. خو خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه، خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه، زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي. ګرانو مینوالو ستړي مه شئ، احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړ یم خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان، لیکوالان، شاعران در وپېژنو. نو نن په دغه لړ کې راغلی یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلي ته، اسوخیل کلي ته، چرته چې قاسم داور صاحب ژوند کوي. نن به د قاسم داور صاحب سره په شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې نارواو. نو راځئ ملګرو چې قاسم داور ته په خپل پروګرام هنداره کې ستړي مه شي ووایو. نو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې قاسم داور صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شي یا ستړی مه شي. مننه د تاسو هم د وخت راکولو، ډېره مننه. ډېره مننه قاسم داور صاحب. لکه څنګه تاسو په ادبي دنیا کې د قاسم داور په نوم پېژندل کېږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پېژندګلو وکړه چې ستاسو نوم څه دی، د کوم کلي سره مو تعلق دی؟ زما نوم قاسم دی او د خسوخیل کلي سره تعلق نه دی. ډېره مننه. نو قاسم داور صاحب هغه کوم وخت و چې تاسو د شاعرۍ په میدان کې قدم کېښودو، یعنی د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ یاره اریان صاحب بس دا یو 2.5 کاله به کېږي. صحیح. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان سره علاقه لرئ. نو آیا تاسو چاپ اثار هم لرئ که نه؟ نه، لا هم د چاپ څه مواد نشته دی راسره، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې بس خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. قاسم داور صاحب استاد مو څوک دی؟ ادبي زده کړې مې له چا نه کړي دي؟ داسې څه خاص استادان خو مې نشته دی، خو د کلي چې کوم شاعران دي لکه انتظار داور صاحب چې کوم دی، داسې میرل مسترب صاحب چې کوم دی، بس دغه ناسته پاسته مو دغه سره کړې ده. صحیح، مننه. نو داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړي؟ یا د غزل سره مو ډېر شوق دی او کار مو هم په غزل باندې زیات کړی دی. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده یا باقاعده مو هغې سره تعلق دی؟ بس دا یو د مونږ د شمالي وزیرستان ادبي توچي چې کومه ټولنه ده، توچي ادبي ټولنه، د سره مو ناسته پاسته. ډېره مننه. قاسم داور صاحب پوښتنې خو وشولې، زموږ مینوالو ته به د پروګرام په دې شیبو کې که یو 2-3 غزل ډلې کړل نو دا به ډېر زیات خوند وکړي. د غزل نه مخته یو 2 شعرونه دي. ارشاد. چې وژنه د خپل ځان مو لګیا کړې ده وژل کړئ. وژنه د خپل ځان مو لګیا کړې ده وژل کړئ. دا ولې په ذهنو کې نفرتونه مو پراته دي. مننه. دنیا در پورې خاندي ځان سیخ کړی دی خندا ته. دنیا در پورې خاندي ځان سیخ کړی دی خندا ته او خندېږي د په شا ټول کاوړ دي کا زړه دي. تاریخ په باب کې څومره یې اوچت مقام لرلو. تاریخ په باب کې څومره یې تاریخ په باب کې څومره یې اوچت مقام لرلو، نن وګوره چې کوم ځای ته راغلي پښتانه دي. زبردست. دا بیا اورم دا شعر. معنا تاریخ په باب کې څومره یې اوچت مقام لرلو، نن وګوره چې کوم ځای ته راغلي پښتانه دي. ګلان ورکړئ یو بل ته ګلان تل خوروي مینه. ګلان ورکړئ یو بل ته ګلان تل خوروي مینه. ګلان ورکړئ یو بل ته ګلان تل خوروي مینه. په مینه دي پیدا په دې جهان کې چې هر څه دي. په مینه دي پیدا په دې جهان کې چې هر څه دي. زبردست. اریان صاحب غزل لا ارشاد. چې باڼه د سترګو د زما په زړه نګاره وتی.
وا باڼه د سترګو دې زما په زړه نګار باڼه د سترګو دې زما په زړه نګاره وتي سوي آهونه کړي زخمونه لکه راره وتي څوک خبر دی له حالاتو چې کړي څنګه گزاران څوک خبر دی له حالاتو څوک خبر دی له حالاتو چې کړي څنګه گزاران څوک چې په کار پسې لاکلي بېروزګاره وتي زبردست مننه د ځان کدن نه هم وي سخت دی د هجران شپې اشنا د ځان کدن نه هم وي سخت دی د هجران شپې اشنا د ځان کدن نه هم وي سخت دی د هجران شپې اشنا او خولې نه سلګۍ وي کاهونه وي بېسیاره وتي مننه نیت کې د فرق راغلو که ذهن کې د کوټ راغلی نیت کې د فرق راغلو که ذهن کې د نیت کې د فرق راغلو که ذهن کې د کوټ راغلی سکی جامونه دی چې نن ټول لا خماره وتي څه زبردست نیت کې د فرق راغلو که ذهن کې د کوټ راغلی نو سکی جامونه دی چې نن ټول لا خماره وتي نو نوي ګودر په لار د پیغلو د بنګلو شړنګ شړنګ نوي ګودر په لار نوي ګودر په لار د پیغلو د بنګلو شړنګ شړنګ چې مې د کلي ځوانان کار پسې ترخاره وتي مننه څوک به قسم د وړه مونږ زړونو ته ډاډ ورکوي څوک به قسم د وړه مونږ زړونو ته ډاډ ورکوي څوک به قسم د وړه مونږ زړونو ته ډاډ ورکوي او پردي خو پرېږده چې مې خپل هم لا اقراره وتي زبردست قسم د وړ صاحب نور به سره سره شریک کوئ اریان صاحب یو بل غزل لا ارشاد چې پلاره د مشر زوی د سر خوري ګوره پلاره د مشر زوی د سر خوري ګوره پلاره د مشر زوی د سر خوري ګوره شپې د پردي کلی کوڅو کې کوي دا سړی ولې جوړ دشمن د ځان دی دا سړی ولې جوړ دشمن د ځان دی د راز خبرې چې حجرو کې کوي مننه مونږ بس په جار دا حسن ذکر کوو شیخ یې په پټه په تاسو کې کوي مننه مونږ بس په جار دا حسن ذکر کوو شیخ یې په پټه په تاسو کې کوي نو خود به روزګار زموږ ځوانان نه لري خود به روزګار زموږ ځوانان نه خود به روزګار زموږ ځوانان نه لري ټوله ورځ کار چې حاضرو کې کوي څه زبردست دا بیا خود به روزګار زموږ ځوانان نه لري ټوله ورځ کار چې حاضرو کې کوي چې تود باد یې هم لیدلی نو چې تود باد یې هم لیدلی چې تود باد یې هم لیدلی نو سوال نن مین زړه ته غرمو کې کوي مننه هلته قسم د وړه ویارېږم هلته قسم د وړه ویارېږم یار چې کیسې کله لیمو کې کوي مننه زبردست قسم د ور صاحب د پروګرام په دې اخري شیبو کې مې که یو دوه غزل را سره شریک کړل نو دا به مو ډېره زیاته مننه وي غزل لاریان صاحب چې ارشاد بس مکمله مې په ژوند کې بدرنګي خوره ده بس مکمله مې په ژوند کې بدرنګي خوره ده بس مکمله مې په ژوند کې بدرنګي خوره ده او نفسي نفسي ده په هر لوري ځانځاني خوره ده زبردست مننه او د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته او خدای خبر بیا مې چې په زړه کومه مستي خوره ده مننه بیا د میخانې د تلو کیسې راته کوي خدای خبر خو د میخانې د تلو کیسې راته کوي به وخته او خدای خبر بیا مې چې په زړه کومه مستي خوره ده او مننه د هجر شپه ده غلې ناست یم موخ کې ساسي رانه د هجر شپه ده غلې ناست یم موخ کې ساسي رانه د هجر شپه ده غلې ناست یم موخ کې ساسي رانه او توره تیاره ده بې اوازه خاموشي خوره ده مننه او اشنا چې کله نه ته لاړې دا قسم ومنه اشنا چې کله نه ته لاړې دا قسم ومنه تر هغې ورځې نه مې ژوند کې بې خوندي خوره ده مننه او زړونه ماتېږي څوک څه نه وایي قسم د وړه زړونه ماتېږي څوک څه نه وایي قسم د وړه زړونه ماتېږي څوک څه نه وایي قسم د وړه او دلته د زړونو یوه ژبه بې قدري خوره ده بس مکمله مې په ژوند کې بدرنګي خوره ده نفسي نفسي ده په هر لوري ځانځاني خوره ده زبردست اخري یو بل کلام در ناروي غزل لا چې ارشاد پرېږده چې زه هم د منصور غوندې په دار وزانګم پرېږده چې زه هم د منصور غوندې په دار وزانګم پرېږده چې زه هم د منصور غوندې په دار وزانګم پرېږده چې پرېږدمه دنیا ته یو مثال د مینې
مننه او دا د ځوانۍ په آس پناسته را روانه څوک ته دا د ځوانۍ په آس دا د ځوانۍ په آس پناسته را روانه څوک ته چې په سپینه ټنډه ایښې شنکې خال د مینې زبردست مننه او دی که مکلان چې ټکوي له محبت سرونه دی که مکلان چې ټکوي له محبت سرونه او مونږ خو یې کړې دا ستاینه په هر حال د مینې زبردست مننه او ورور چې د ورور سره په جنګ او یار د یار نه جدا ورور چې د ورور سره په جنګ ورور چې د ورور سره په جنګ او یار د یار نه جدا پوه شه چې هلته کې بیا شوی دی زوال د مینې مننه او دلته کې الوزي هواګانې د بندور دلته کې الوزي هواګانې د نفرت رنګارنګ دلته کې الوزي هواګانې د نفرت رنګارنګ دلته به څنګه کړي څوک بل خدایا مشال د مینې مننه او مکتاب چې د چا ریخې ریخې ګریوان قسم د وړ چې ویني د چا ریخې ریخې ګریوان قسم د وړ چې ویني اوښکې سترګو نه روانې شي په خیال د مینې پرېږده چې پرېږده نو دنیا ته یو مثال د مینې مننه ډېره مننه قاسم داور صاحب چې خپل قیمتي وخت مو وایستو موږ سره مو په پروګرام هنداره کې نستی وکړو زه تاسو هم ډېره مننه کوم چې په دې لنډ وخت کې مو موږ ته وخت راکړو ډېره مننه ګرانو مینوالو دا و قاسم داور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترېنه واروله نو د داسې قسم ښایسته پروګرامو دپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ د پروګرام په دې آخري شیبو کې ما اریان داوړ زما سره ناستو ملګرو قاسم داوړ او اختر داوړ او کیمرامین اعظم داوړ ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان